جمال ترک دنیا کوم علم چلایی؟ محبوب جان دنیا سیده زراعت ته چلی، زرعی علم. راپورته څه نو؟ محبوب جان دنیا سیده زرعی علم چلی، زراعت چلی، کښت کرونده چلی او د کښت کروندې سي کم عالم دغه بزګر ده. بالکل. د دنیا بهترین کلم سیده هغه بیلچه ده. بالکل. دنیا بهترین کلم بیلچه ده، د دنیا بهترین کلم کلنګ دی او د دنیا بهترین عالم سیده هغه بزګر ده. زرعي علم سیده نه دغه دنیا زراعت چلی. که چیرې یو سړی په نس موړي ډوډۍ خوړلې، میوې خوړلې، اوبه یې څښلي، نو هغه عبادت کولی سوی. پاچا په نس موړي باچي کولی سو. د دنیا بهترین علم او د دنیایي علومو ستر استاد، ستر پوهاند، ستر عالم سیده هغه بزګر ده. بزګر دغه دنیا چلی، د دې دنیا و انسانانو ته خوراک پیدا کوي، خوندورې میوې پیدا کوي، ویټامین پیدا کوي. د هغه له وجې انسانان ژوندي دي، سترګې کار کوي، پښې کار کوي، وجود یې کار کوي، عبادت کوي، لغه بعده باچا باچي کوي. باچا سم کله باچي کوي، جج سي ججي، قاضي سي قضا کوي. یارې ناشته وخوري، د بزګر شیانو باندې ځان موړ کړي، د بزګر قلم سي کم شي، یعنی بیلچې او کلنګ سي کم شي، کم فصل تیار کړی وي هغه فصل وخوري، هغه میوې وخوري، ځان موړ کړي. لغه بعده بیا دی ځي قضا کوي، پاچا پاچهي کوي، ملا ملایي کوي، یو عابد عبادت کوي. او لغه بعده سیده یو موټروان، یو ډریور سیده هغه موټر چلوي. یعنی ټول ژوند سیده هغه د بزګر له وجې ده او ټول زندګي سي خوندي ساتلی، ژوند ورکوي. د بزګر قلم و بیلچه، د بزګر قلم خو بیلچه ده، و بالکل بزګر بیلچه. قلم، د بزګر بیلچه او کلنګ د دنیا و ټول انسانیت ته ټول انسانیت ته چې ژوند ورکوي هغه د بزګر علم یې ورکوي، د بزګر کلنګ یې ورکوي، د بزګر بیلچه یې ورکوي. بزګر ته دا معلوم وي چې ونې ته کم انبار ورکړي، په کم وخت یې ورکړي، په کم وخت یې اوبه کړي. بزګر کروندګر دیکان په دې خبر دی چې ونه په کم وخت کې پیوند کړي، په کم ځای پیوند کړي، کمه میوه کې ولګوي، په کم وخت کې تاکبري وکړي، په کم وخت کې د ونې خاکونه ووایي، ښه میوه کوي. یعنې دا هغه علم ده، دغه علم دنیا چلی. د دغه علم له برکته په دنیا کې ژوند شته. دا د دنیایي علومو خبره ما کړې ده.